مولا به د خوبونو او د دروغو قصې بیانوي، مولا به په جومات کې ګډېږي، مولا به په جومات کې د شرک قصې خلکو ته بیانوي، مولا به بدعت او خرافات بیانوي. پاتې عوام چې د دغه مولا شاګردان یې هغه به په څه حال وي چې د مشر یې دا حال وي. نو خبره ما دې پورې کوله چې دا ملکونه دې الحمدلله الله ساتلي، صفا سوتره ملکونه دي او یک یوازې پکې د الله بندګي کېږي، یک یوازې د الله بندګي کېږي. هکه څوک پکې د خپلې قصې کوي نو پناه یې کوي، ښکاره یې نشي کولی. اوس یو سړی په کور کې ځام دا زمونږ دا به وي، دا عجم به وي او د اجنبیان به وي، دوی به لګېږي دا کارونه به کوي. نو اولنۍ نښه په دې درس کې هغه څه شوه؟ په دې امت کې به د بوتانو بندګي کېږي بیا، او شرک ته به بیا بعض خلک واپس کېږي.